درنو ملګرو دوستانو هیله ده چې ټول صحتمند او خوشحاله اوسئ. بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم. رحماني اکاډمي ته هیله ده چې صحتمند جامع مو په تن وي او خوشحاله او سوکاله اوسئ. درنو دوستانو ملګرو، راځئ نن په ریشیو انالیسس د فاینانشل سټیټمنټ انالیسس ټایپس د دوهمې برخې باندې موږ بحث کوو، چې اوله برخه باندې موږ بحث کړی و او خبرې موږ ترې ورسره باندې کړي وو، چې هغه د فاینانشل سټیټمنټ انالیسس په اړوند پورې و، چې واقعا په هغه باندې موږ زیات بحث وکړو، چې هغه هورزنټل انالیسس و. او هورزنټل انالیسس په چارټ باندې موږ وغږېدلو چې دا دی، او په ده باندې موږ وغږېدلو. د نه بعد دغه پریکټیکل اګزامپل و، په ده باندې موږ وغږېدلو چې دا مې تشریح کړه. او داسې خوا کې بیا مې ورټیکل انالیسس باندې موږ وغږېدلو، چې هغه کامن سنس انالیسس هم ورته وایي. په ده باندې موږ هم وغږېدلو. که چېرته ویډیو تاسې نه لیدلې نو مهرباني وکړئ دغه ویډیو تاسې وګورئ، انشاءالله تاسې سر پرې خلاص شي. او راځئ اوس په ریشیو انالیسس باندې مخکې چې په درس باندې شروع کوو او نور مخکې ځو، مخکې ولاړ شو، نو تاسو نه هیله کوم چې لایک او سبسکرایب کړئ او یو ستاسې کومک او ډېر موږ ته یو څه انرژي بخښي، او موږ نور هم په دې باندې انشاءالله هڅه کوو چې نور ویډیوګانې هم جوړ کړو، او دا موږ سره کومک کوي، چینل سره هم کومک کوي چې نور دوستانو ته ورسېږي. نو ستاسې لایک او سبسکرایب ډېر مهم او اړین دی، هیله ده چې له یاده مو ونه وځي. نو راځئ پیل کوو دوستانو. نو په دې ویډیو کې موږ البته د تناسب په درې مهم موږ مالي تناسب په درې مهم موضوع باندې غږیږو، چې ریشیو د کرنټ ریشیو دی، او نیټ پروفیټ مارجن دی، او ډیپت ټو ایکویټي ریشیو دی، چې یو دا دی او دا په دې دریو باندې موږ غږیږو، او ډېر په ساده ډول انشاءالله زه تشریح کوم. او که چېرته تاسې مالي چارو کې هم تاسې که چېرته بیکګراونډ هم نه وي، نو دا در سره کومک کوي. او که یا هم تاسې نو ام بي اے بي بي اے او یا هم د بیکام شاګردان یاستئ او یا محصلین یاستئ، نو دا ډېر تاسو سره کومک کوي. انشاءالله تاسو په درسونو کې اسانتیاوې راولي که چېرته دا ویډیو تر پایه وګورئ، نو تاسو ته اسانه کېږي. نو راځئ دوستانو مخکې ځو. ښه، لومړی دغه کرنټ ریشیو باندې موږ غږیږو، چې ریشیو دی او فارموله دی او اګزامپل دی او ریزلټ دی، چې ریزلټ د څه شی دی او فارموله څه شی دی او اګزامپل دی. په دغه ټولو باندې موږ بحث کوو. یو بیا دې خواته بیا کلکولیشن هم دی، په کلکولیشن باندې هم بیا غږیږو. نو اوس دلته یوازې داسې ځان پوه کړئ، او نه بعد په کلکولیشن باندې ځو. اوسنی نسبت یا کرنټ ریشیو څه شی دی؟ دا څه شی دی؟ دا تناسب موږ ته ښیي چې شرکت خپله لنډمهاله پورونه تادیه کولی شي، یعنې ورکولی شي، او که نه شي ورکولی. دا موږ ته کرنټ ریشیو صحیح دی. نو فورموله یې څه دی؟ فورموله یې دا چې کرنټ اسید and divided current liability صحیح ده. نو دا یې دا فورمول دی. نو په دې کې موږ لرو اګزامپل لکه 50,000 روپۍ موږ لرو صحیح دی. دا چې دا کرنټ دغه دی اسید دی، او د سره د پخوا کې کرنټ لایبلیټي څومره $25,000 دا موږ لرو. نو کله چې موږ دا دواړه سره څه کوو تقسیموو، دلته موږ ته څه شی ترلاسه کړي؟ دا دوه موږ ترلاسه کړي، موږ ته دوه ترلاسه کړي، چې ریزلټ یې دغه دوه دی. نو 2 روپۍ دوه مالي تناسب موږ ته دلته موږ ته په لاسته راځي. نو د باندې هدف بیا یې دا دی چې که چېرته موږ کرنټ لایبلیټي یا مثلا اوسنی پور د هر یو روپۍ چې موږ لرو، یا هر یو ډالر چې موږ لرو، په هغه باندې سره موږ یا هر یو ډالر پور چې موږ ځان سره لرو، د هغه په مقابل کې موږ $2 خپل ځان سره لرو، چې دا موږ کولی شو $1 قرض ورکړو، $1 موږ خپل ځان سره وساتو. یعنې زموږ هغه اوسنی نسبت مالي ښه دی، او موږ په مقابل کې سټرانګ یو په دې کې صحیح دی. لکه یعنې دا ښه خبره ده په دغه حساب باندې. نو که یو کرنټ ریشیو چې دا دوه معنا دا ده چې شرکت یا بزنس یا تجارت چارې چې دی هغه دوه چنده شتمني لري، نو تر څو خپل پورونه چې دي ادا کړي. د څه شي په مقابل کې؟ د پورونو په مقابل کې. ښه، کرنټ ریشیو باندې انشاءالله تاسو ځان سر به خلاص شوي. نو راځو نیټ مارجن باندې، چې نیټ مارجن هدف دا ده چې خالص ګټې ته موږ دغه موضوع ده چې خالصه ګټه د هغې څومره هغه دی د دې څومره ونډه مثال دلته کېدای شي. نو د خالصه ګټه مارجن، نو یا هغه په عامه اصطلاح درته وایم چې د خالصه ګټې حاشیه. نو دا یې هدف دا دی چې که چېرته دا تناسب ښیي چې یو بزنس خپله پلور او یا هم د خرڅلاو څخه څومره خالصه ګټه ترلاسه کولی شي صحیح ده. نو خالصه ګټه د هدف دا دی چې نو د فارمول څه دی؟ نیټ پروفیټ بیا نو divide sales and multiply 100. نو زمونږه
دلته چې څه دی زمونږ نت پروفیټ چې دی 40,000 روپۍ دی او زمونږ خرڅلاو $2,00,000 دی. نو دا چې کله مونږ تقسیموو 40,000 په $2,00,000 باندې نو دا ملټیپلای کېږي په 100 باندې څو فیصده مونږ ترلاسه کوي 100% زمونږ چې دی ریزالټ دی. یعنې دا په دې معنی چې 100% د نت پروفیټ مارجن معنا دا دی چې د 100% مارجن د شرکت له هر یو ډالر که نه دغه پلور څخه 40 سنټه ګټه ترلاسه کوي. یعنې د هر یو پیسو نه د هر یو ډالر نه هغه بزنس 40 سنټه چې دی ګټه ترلاسه کوي. پروفیټ مارجن 40 سنټ وبخښئ 20 سنټه هغه پروفیټ چې هغه ترلاسه کوي. مثال پر ډول تاسې یو تصور وکړئ چې تاسې یو شی په $1 خرڅوئ صحیح ده او 20 سنټه یې ګټه ده او باقي نور چې ده مصارف نور حساب کتاب راځي صحیح ده. نو دا یو ښه ده یعنې 20 سنټه ځان ته اخلئ او باقي څه مصارف راځي اخیستی هم دی څو نور حساب کتاب ټول په هغه باندې ځي. نو یوازې تاسو څومره پیدا کېږي 20 سنټه تاسو ته ګټه پاتې کېږي. ښه دا دویم نت پروفیټ مارجن باندې انشاءالله تاسو سره خلاصوي. نو راځو ډیپ ټو اکویټي ریشیو. ډیپ ټو اکویټي ریشیو هدف څه شی دی؟ د پور او د ونډې نسبت. ګورئ دوستانو دنه هدف دا دی چې د تناسب ښیي چې یو بزنس څومره پور لري او څومره چې دی خپله شتمني لري. ډیپټ اکویټي لري. ډیپټ مطلب دا ده چې پور او اکویټي چې دی مطلب شتمني. د دې تناسب د دواړو ترمنځ انډول تناسب څومره دی چې یو شرکت څومره قرض لري څومره د شتمني لري. نو د ده فارموله چې دی ټوټل لایبیلیټي ټول ابلیګیشنز او یا هم لایبیلیټي یا پورونه او بیا مقابل کې شیر هولډرز یا ونډه لرونکي د ونډه یا هم هغه ونډه لرونکي هغه شتمنۍ چې څومره هغه شتمنۍ دغه باندې موږ تقسیمه کوو چې څومره پاتې کېږي هغه زموږ نه څه نو 80,000 زموږ ټوټل لایبیلیټیز او بیا ډیوایډ چې کله تقسیم په 90,000 باندې چې هغه د شیر هولډرز هغه اکویټي دی چې کله موږ تقسیموو نو موږ ته څومره راځي 0.8 سنټه موږ ته ترلاسه کېږي. خو دا د معنا چې معنا دا ده چې تناسب د یعنې 0.8 البته 0.8 تناسب معنا دا ده چې یو بزنس خپل شتمني نه یا اکویټي نه چې ده کم پور لري یعنې اکویټي زیات دی شتمني زیات دی او پور یې چې کم دی. دا عموما یو خوندي حالت بلل کېږي د یو تجارت لپاره یو بزنس لپاره یو شرکت لپاره چې پور یې کم وي او د ده ګټه او یا د ده ونډه د ده شتمني څه شی وي زیات وي. نو دا یو ښه حالت دی مناسب نه دی. که تناسب یې له یو کم وي بلکل خو د دې څه شي تناسب دغه پور ځکه دا ښیي شرکت خپله شتمني لري او تر پورونه زیات پور کم لري او شتمني زیات لري. نو دا یو ښه حالت دی او ښه مناسبه ده. کرنټ ریشیو کې که چېرته کرنټ ریشیو له یوې نه زیات وي لکه یو پور وي یا مثال کله چې موږ کرنټ ریشیو کوو چې یو مو کرنټ ریشیو وي او لکه مثال یو دغه ولرئ لایبیلیټي ولري او مقابل کې 2 چې ولري تاسې هغه شتمني ولرئ. نو دلته کرنټ ریشیو زموږ څه کېږي هغه اوسنی تناسب زموږ بهتر کېږي او یا هم که چېرته ستاسې تاوان کم وي او ګټه مو چې وي زیات وي صحیح ده نو دا هم ښه حالت دی. او که چېرته ستاسې پور کم وي او ستاسې شتمني زیات وي نو دا هم یو ښه حالت کېدلی شي صحیح ده. دلته ښیي چې کرنټ ریشیو of 2 means that the company can pay its short-term debt. او دا خو زه تاسو ته ما تشریح کړم. دا دلته اوس وایي که چېرته 2 هغه ولري کرنټ ریشیو اوسنی تناسب ولري نو دلته کمپنۍ لنډمهاله ډیپټ یا هم پورونه چې ادا کولی شي. Net profit margin of 20% means the company earns 20 cents on every dollar of sales. نو د نت پروفیټ خالص پروفیټ مارجن 20% مطلب دا چې کمپنۍ کولی شي چې د هر یو ډالر په مقابل کې 20 سنټه هغه ورکړي او 20 سنټه پروفیټ چې هغه وساتي او یا هم مثلا ګټه کړي. A debt to equity ratio below 1 means هغه چې د ټول پورونه او یا د هغه ونډه چې لري پور او ونډو پور او د البته د شتمنۍ هغه څه چې تاسې لرئ د هغې ترمنځ هغه انډول او یا هم چې کوم څومره فیصدي مثال تاسې
ونه لري نو د هغه کې که چېرته debt to equity ratio یې below یو وي له یوې نه کم وي نو company has more equity than debt نو دا په دې معنی چې کمپني زیات شتمن لري له پور نه نو which is generally safe چې معمولا دا ډېر ښه او مناسب دی ښه نو دوستانو راځئ په پراکټیکل په هغه باندې غږیږو چې دا یې په اگزامپلز دی او دا ګوره purpose evaluate purpose چې د ratio analysis purpose څه شی دی د دې analysis هدف دا دی چې evaluate companies performance liquidity profitability and solvency using ratios نو دا هدف دا دی چې د کمپنۍ هغه پرفارمنس د لیکویډیټي نغدینګي پرفارمنس چې څومره کارکردګي دی او د ګټه معلوم شي او یا هم د دې سالونسي یوزینګ ریشیو د دې هغه د مالي حالت وکتل شي چې آیا دا کولی شي چې هغه خپل لنډمهاله یا مثلا مهاله چې هر مهالي کوم چې د ډیپټ لري او یا پورونه لري کولی شي ادا کولی شي که نه نو په دغه حساب باندې یا د دې په هدف یا موخې لپاره موږ څه کوو ریشیو انالیسس کوو راځئ چې په ریشیو انالیسس کې بیا دلته موږ کرنټ ریشیو لرو بیا نیټ پرافټ مارجن لرو بیا هم دلته ډیپټ اکویټي ریشیو دا لرو نو فارمولا یې دا ده کرنټ ریشیو divided current liabilities example current assets is 50,000 current liabilities 25,000 کله چې موږ divide کوو نو دلته څو راځي دوه موږ زموږ ریشیو ترلاسه کوي بیا result چې د current ratio is 2 and 1 the company can pay short-term debts twice over نو دلته موږ دوه current ratio لرو او د پاک 1% موږ debt لرو نو کولی شي کمپنۍ چې په ډېر اسانۍ سره خپل debts او یا پورونه ادا کړي دویم B net profit margin یعنې profitability زموږ به ګټه فایده موږ دلته معلوموو فارمولې دا چې net profit divided sales and multiply hundreds ښه کله چې موږ دا اگزامپل کې دلته استفاده کوو نو net profit is equal to 30,000 and sales is $150,000 so when we calculated this here it comes the result and 30,000 divided 150,000 multiply 100 and equal to دلته موږ چې موږ د لکه څنګه چې وویل چې په دیش یا 30,000 دا په ډیوایډ کیږي divided $150,000 and then we multiply 100 په سلو باندې موږ دا ملټیپلای کوو مقابل کې 0.5% موږ ترلاسه دا په دې معنی چې ریزلټ دا د کمپنۍ earns 20 cents profit per dollar for sale ګوره هدف دا دی چې دلته وایي کمپنۍ څه کوي د هر یو ډالر چې دی په خپل ځان سره لري له سیل نه نو کله چې دی مثال پرافټ ترلاسه کړي نو هر یو ډالر کې د 20 سنټه خپله څه کوي ترلاسه کوي خپله ګټه ترلاسه کوي شرکت یا بزنس یا تجارت کمپنۍ فرض وکړئ تاسو یو شی خرڅوئ صحیح دی په 1 روپۍ یو محصول د سره د په 1 روپۍ خرڅوئ او په مقابل کې څه کوئ 20 سنټه تاسې ګټه ترلاسه کوئ 1 روپۍ باندې تاسې ستا مصارف خرڅلاو هر څه حساب کتاب ټول ورباندې په همغه 1 روپۍ کې راځي خو تاسې ته 20 سنټه چې کېږي دلته بچت پاتې کېږي نو دا په دې معنی چې تاسې بزنس په ښه حالت کې روان دی او تاسې په ګټې حالت کې روان یاست نه په تاوان کې صحیح ده نو دا ستاسې د پرافټ یا د ګټې څه شو هغه مارجن او یا هم تناسب دلته موږ پیدا کړو په دغه فارمولې په حساب باندې بیا راځو ډیپټ ټو اکویټي ریشیو سالونسي د سالونسي نه مخکې ما هم وویل چې سالونسي نه هدف دا دی چې آیا ستاسې بزنس کاروبار دا توانایي لري چې خپل پور او خپل هغه قرضه یا څه چې تاسې له بانک نه اخیستی چا نه اخیستی چې هغه کولی شي چې ورکړي بېرته په خپل وخت سره آیا دومره هغه شتمني ځان سره لري چې هغه چې ورکړي نو د هغه د پیدا کولو لپاره موږ دغه فارموله لرو چې هغه د ټوټل لایبیلیټي چې څومره تاسې ټیپ لري او یا پور لري او شیر هولډرز اکویټي چې څومره تاسې شتمني ځان سره لري نو دا څه کوو موږ دلته سره ډیوایډ کوو او په مقابل کې دغلته یو اگزامپل which example کې چې لیکویډیټي او بخیر لایبیلیټیز 60,000 is 60,000 then equity شتمني 90,000 calculation the calculation is that 60,000 divided 90,000 is equal to 0.67 cent دا څه معنی ریزلټ دا چې کمپنۍ یا تجارت یا بزنس 67 cent of debt for every $1 of equity هدف دا دی چې یو تجارت یا یو بزنس خپل ځان سره کولی شي چې هغه څه
پور او یا هم قرضه ځان سره لري هغه لپاره کولی شي هغه ادا کړي ځکه چې د بزنس ځان سره 1 روپۍ لري د هر یو 67 سنت ډیب یا پور په مقابل کې نو دا په دې معنی چې بزنس په ښه حالت کې دی او په ښه جریان کې دی نو د مالي حالت ښه دی د بزنس په ښه جریان کې روان دی او دلته کوم ډیبټ او یا هم هغه نه پاتې کېږي ورسره دا کولی شي ټول پور یې په صحیح او منظم شکل سره ادا کړي نو دوستانو دا ویډیو ستاسې هیله ده چې د خوښې وړ ګرځي که چېرته ستاسې کوم مشکل لري یا هم کوم انتقاد پیشنهاد وړاندیز چې څه لري او یا هم غواړئ چې زه دلته څه اضافه کړم یا هم کوم تاسو ته ګټور تمامېږي چې په چې موضوع باندې زه ډېر وغږېږم په بزنس په کوم مواردو باندې زه کولی شم څنګه په هغه کې زه تاسو ته نور معلومات هم دلته په اډ کړم او تاسو ته هغه څه هغه ډاوټ دی او یا هم ستاسې کوم ضرورت دی هغه زه پوره کړم نو که چېرته بیا هم نظرونه لرئ کوم مفکوره سم ذهن آیډیا چې ځان سره لرئ نو مهرباني وکړئ په کمنټ کې سره شیر کړئ زه به ستاسې ډېر زیات منندوی اوسم بیا هم هیله ده چې صحتمند به یاست او تر بیا ښې چارې ستاسې لوی خدای مخونکی او مهربان خدای تعالی سپارم تر بیا ښې چارې السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته خدای په امان